فتوبوا الى بارئکم توبوا باسی خپل خالق تا فقتلوا انفسکم نو وجنی خپل زانونه وجنی دیو مطلب دار ځان قتل ته وسپاري چې کوم د سخی بندگی کړي دا ځان قتل ته وسپاري او یادا خطاب دے هغه کسانو ته چې هغه د سخی بندگی نه وکړي نو هغه ته ویل د خپل همجنس قتل کوي چې کوم سخی عبادت کړي بنی اسرائیل کې د شرک توبه دا او د شرک نه چې سړی په قتل کېده لکه څنګه چې زموږ په دین کې یو سړی دی هغه قتل وکړي نو دا هغه سزا سره بیرته قصاص دی کنه دا رنګ یو سړی دی هغه شادي شوده دی زناو کې هغه قتلی کړه نو دا قرنګي پای کې بچ چا د شرک په مبتلا شو دا سزا قتل وو او قتل دنو دا ګناه به معاف کېدله ذالکم خیر لکم دا کار غره د استاسو د پاره اند بارئکم بنز خالق استاسو باندې فتاب علیکم توبه قبول کړه استاسو انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل انکه مهربان دی توبه ورسن قبول کړه عبد الله ابن عباس نقل ابن جریر نقل کړي چې دې کې کم کسان د سخی عبادت کړو نغه کې نه صدا سي په ګونټو باندې او کوم کسانو چې د سخی بندګی نه وکړي ناغي توري راواغستي په دې یو تیار رااله بس پاغي گزارې وکړي هغه قتل شو بکې هغه توبه الله په دې معاف کړه چې بس قتل شو کنه ځنې کسان چې دا غینا قتل پورته شو الله معاف لور ځنې به قتل شو ځنې چې هغه د الله د سي معاف وکړه فتاب علیکم توبه قبول کلستاسو انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل انکه مهربان دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً دام تمہید ذکر کی بل نعمت تا اور پس بل نعمت تم کی تمہید ذکر کی وَإِذْ قُلْتُمْ وَقَلَ چویل تاسو یا موسی علیہ السلام لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہی چربنگ ایمان راوڑ پتا باندې رستا خبر نه منو حتا نر الله جهرتن تر دې چې مونږ وینو الله پړاګ باندې فاخذتكم الصاعقه نونی وې تاسو یو تندر صاعقه دا تندر چې بر اسمان راغی وانتم تنظرون تاسو تکتل خمو تکتل چې بر ناظر روان دي نو نعمت په الله ذکر کړي ثم بعثناكم من بعد موتكم بمغرا پور تکلې تاسو سره مرستا سنا خو په دعا د موسی علیہ السلام سره چام په سورۃ اعراف کې ذکر 155 نمبر آیت کې ثم بعثناكم بیا مگر اپور تکلی تاسو من بعد موتکم رسل مرستا سنا لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ بل نعمت وظللنا علیکم الغمام امن سور کړي په تاسو باندې نری ورځ وانزلنا علیکم المن والسلوى امن نازل کړي په تاسو باندې تورنجبین والسلوى مړزان دې تفصیل ورسره راځي سورۃ اعراف کې کله چې بنی اسرائیل هجرت کو د موسی علیہ السلام په قیادت کې د مصر لاړ شام طرف ته لاړ میدانی 30 چې کومو صحرای سینا پای کې هغه التا خپل ځان چې کوم دی التا خې مزن شو نو دې سره څه شي نو کړه دا بادای د پاره شړ میدان دی الله به برنا اسمان کې ورېز را وستلا نری ورېز نو پای کې دوه فېدی وی یو پکې یخواله او بل پای کې رڼا مو ځکه سپینه ورېز غمام لیکي نری ورېز د سپینه ورېز تا وانزلنا علیکم المن والسلوى من نازل کړي پتا سبانه تورنجبین والسلوى مړزان من دا یو قسم لا وړ شانت وو دا بر شپې کېدل نو دکی دوه فېدی وی یو به روټیم په خېدل او بل با دینه شربت هم جوړې دا وو کې به میلاو کې شربت په او مړزان بو دا به ګرځیدل رانیول به ځان به خړل دا معنا سینه د چې سره کړي مړزان سره کړي نو مړزان به د سې ګرځیدل کسن چې را چرګوړي ګرځي او د مړز غوخه په ټولو مرغو کې د مړز د غوخه په شان د غوخه نشته طاقتور او مزدار الله یې مونږ ویلي قل لا لفظ مقدر دی کلوا خوراک من طیبات ما رزقناکم د حلال هغه خوراک ته چې مونږ درکړې تاسو د مزدار هغه خوراک ته چې مونږ تاسو له درکړې وما ظلمونا دی نقصان نو کړې زمونږ ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کاو او ظلم یې رسته ذکر دی چې دی ویل منګه یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولای وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دې کې نور انعامات ذکر کړي خو به رسته هغه سبب د عذاب ګرځیدو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وکړه چې موږ ویل داخل شي دې کلی ته دې کلی د مراد بیت المقدس ته دی چې کله لاړ شام ته صحرای سینا کې دیول ته وسیدل بهر د شام نه دیو ته ویلې شو چې تاسو د بیت المقدس ته عمالقه په قبضه کې دا آزاد کړي او دې ته چې کله بیا ور داخل شي نو ته سیدو کې د شکرې په تور باندې دیو د جهاد نه انکار وکړ نو دې تیار نه ویل روسه واقعي تفصیل روان دي
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا كُلُّ شَيْءٍ وَيْلْ دَاخِلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ دِي كَلِيتا فَكُلُوا خُرَاكُوا مِنْهَا لَدَيْنَا حَيْثُ شِئْتُمْ كَمْ ذِكْرِ جِسْتَاز خَشِيرَ غَدًا پراخا شام اسم کڑیر زرخیز اسم کلا پای کې می وجات او پسنو ډیر زیاتی وادخل الباب سجدا او داخل شي په دروازه باندې سجده کوونکی د خار چې کوم مرکزی گیټ ته د پاغه چې کله داخليږي نو سجده الته وکي نو سجدن یو دا معنا دا چې تاسو کله داخل شي د نخار ته نو الته په سجده شکر وکي او یادا چې کله تاسو ور داخليږي نو دا سرونه ټیټ کوي د ته په عربی کې سجده ویل کی وقولوا ایت حتتن چې معاف کزم ګناونه دا کلمه د استغفار دا کوم چې استغفر الله وي دې تداوی لشي چې تاسو حتتن وای داخليږي د کلیتا نو بس حتتن شي الله زم ګناونه معاف کا نغفر لكم خطاياكم بخطاست گناہوں استاسو وسنزيد المحسنين وزرد چم زیاد کو ثواب د نیکانو نو استخفیف دنیوی او دغه سبب ذکر کړي فبدل الذين ظلموا نو بدل کې واسا کسانو چې ظلم کړو قولن وینا غیر الذي غیر داغنا قيل لهم چې ویل شي ودیتا کوم وینا چې دي ته ویل شي هغه بدل کړه نو حدیث کې راغلی د بخاری کې د حطتن پسې باندې دی حبتن فی شعرۃ وی حبتن فی شعرۃ منګل دانی پکار دی په یختو کې مراتن غنم وربشه دا پکار دی چې تازه تازه او دارنګ دي ته ویلې شو تاسو په حالات د رکوع کې داخل شئ دي داسې په تلندې باندې داخل شو راخارتا فانزلنا علی الذین ظلموا نمنګ نازل کفا کسان باندې چې ظلم کړي او رجز من السماء غندا عذاب د اسمان د طرفنا رجز هغه عذاب ته ویل کی چې داغه نه بدبوئی خلکو نه بدبوئی پای کیږي بما كانوا يفسقون په دې وجه چې دی نافرمانی کوله وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ دغه بل نعمت ذکر کوي چې په دغه شړ میدان کې په صحرای سینا کې تاسو الله د وچ ګټ نو ګمراوي استلې وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې طلب د وبو کو موسی عليه السلام لقومي د پاره د خپل قوم استسقا ولیکي طلب د وبو کول زمونږ د خلق استقا وي هغه کې استقا تراوځي استقا معنا پاروي کې دا په زور باندې الټي کول ازي استقا تراوځي معنا په زور الټي کو دا معنا ده استسقا ولیکي طلب د وبو ته فقلنا اضرب بعصاك الحجر نمنگل وا پامسا خپل باندې ګټا یو ګټه وتو خود ردا وها فانفجرت من 12 عینا روان شوی داینه دولس شینی داین روان شي قد علم كل ناس مشربهم یقینا په جنتو اړ ویډلی مشربهم زید خپل دای په جنتو قد علم كل ناس يقرن في جنتو كل ناس هر ویډل مشربهم زید اسکل خپل مشرب لکی ګدرتا او دې کې دولس فرقې دولس خاندانونه وکړه د هر خاندان د پاره ځان له چینه منتخب لا دا دولس شینیم دې د پاره تر ازرغون کړي وي چې څوک د بل چا سره په دې بو جګړه نه کوي په دې بو ډېری جګړې کی وسم ګوري کړ په ګو باندې چې ګوري سرماته وسادي خبرې ګاله پلانې په بیلچواله ولی وبو په نمبر باندې جګړه وا الله د غید نظم او ضبط ساتل لپاره دولس شینی مقرر کړي چې د هر یو خاندان بزان لزاله چینی نا وهم په کې د فکر چې د سینې چې په پردي چینه باندې ورشي الله وی قد علم كل ناس مشربهم یقینا پیجنته هر ویډلې مشربهم زید اسکل خپل کلو خوراک یو شرب اسکا کوي من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زئی پسمک کې فساد کوونکی مانه ګناونه مکوئ په ګناونو سره پسمک کې فساد راځي څومره عذابونه چې راځي نو دا خو سبب د ګناونو دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ دا ذکر د بل عذاب دی په دی باندې وَإِذْ قُلْتُمْ وَكُلَ چویل تاسو یا موسی علیہ السلام لن نصبر هچره من صبر نکولا طعام واحد په یو قسم خوراک باندې یو قسم خوراک خو نو دو قسم خوراک خو هر ټیم کې بدغه یو قسم میراوي دا قسم یو دی دا یو قسم خوراک منشي کولای سړي له پوخ کوول فدعو لنا دعا غوړ زمنګ د پاره رب کتر خپلنا یخرج لنا چراو باسی زمنګ د پاره مما تنبت الارض دا غسنا چې زرغونه ازمکا من بقلها د سبزیات داینا بقل ورکی سبزی تا بقاله سبزی دکان ته ورکی وقثایها د تری داینا قثات تراو بادرنګ غوړ ته ویلیش
وفومها او د وګي دا غینا فو معنا د وګا غنم معنا کول کمزوري د ول ځکه غنم د اعلی خوراک دی او دې ته خو ادنا خوراک پیری وفومها او د وګي دا غینا وعدسها او د نسکو دا غینا نسکان یا دال وبصلها او د پیاز دا غینا دا سلاد ملا د ډیر خوخ دی چکنی مکنی پکار دا وای دا خو یو خوراک د ملړ پوخ کا دا نشو کوله قال موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي اتاس بدل کی واړی هغه شی هو ادنا چ اعلان دي من کم مفید والده بالذي بمقابل شی کی هو خیر چ غرد من او سلوا دا په هر لحاظ باندې د دې خوراکونه غو بهترو یو دغه په حلت کې څه شک نه حلال خوراکو ځکه د الله تر طرف نو کنه او په دې کې خوشک کېدل شي زمیدار به کې دې شي پر دې پوله پټه بکی وای بلدار چې دا آسان ملاوي دلای کې تکلیف ته دي کې لذت ډیر ده په نسبت د دې خوراکونو باندې د پیاز وګو وغیرہ به تو مصرن فردی خیال دا چې کنه دا راتري سي پریپند کې ملاويږي دا پریپند کې نه ملاويږي اوس په زمیداری کوي هغه مخ کې نعمتونه بن به تو مصرن ورکو شي دي خارتا غټي آبادی ته ورشي فین لکم ما سالتم بسقنا نستاسو د پار باغ سي چې تاسو غواړي الته برته دغه ملاويږي اوس زمیداری بکوي دیوال ته کوشور نو زمیداری سامانونه واغست دیوی او در جغمغه غویان میاندای پیدا کړ وضربت علیهم الذلة والمسکنه او ټاپک لشه په دی باندې ذلت والمسکنه او غریبی ذلت دا زړه خوار والے دی مسکنه دا ظاهری خوار والے زړه مخار د بنی اسرائیل او دارنګي ظاهره کې دی ورسي خوار ګرځي کډیر مالدار می خطبه شدا د مودو غریب دی وباو بغضب من الله او دی وخت شل په غضب د الله باندې دای د پاره وځي ذکر کړي ذالک بیانهم کانوا یکفرون بیاات الله دا پدې وجا چې یقینا دی کفر کا او پایاتن الله باندې ويقتلون النبیین وجر پیغمبران بغیر الحق پنا قسرم ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په سبب د نافرمانی د دی باندې او دی چې تجاوز کاو د حدنا یو ګناه سره بری ګناه تر کوي پیغمبران وجل او دارنګي د الله پایتونی کفرم کاو نو حد نه تجاوزم کاو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين دا مخکې د پاره تتمنه چې ولدار څومره فرقې چي دي دیول علی اعتبار د شکل ایمان راوړي شي ایمان نه راوړي ناس په فرقه باندې نه کی ځان ته يهودي او نصراني وي ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړي والذین هادوا کسان چې يهوديان دي او نصارا انګريزان دي والصابئین او صابئین دي صابئین چې د عبارت د علماء ډیر شي اقوال دي او دا په دې وجبان چې د صابئین مستقل دین ځان نه بلکې صابئ په عربو کې هغه چاته وي چې نوې دین به اختیار کسور دین به پرې خولو او د قران د نزول په ټیم کې دیو په عراق کې کوفه علاقه ته پای کې بوسیدل او زبور به لوستو زبور به عمل واستو مشرقي جانب ته به موسکاو او ځان ته به یحیی علیہ الصلوۃ والسلام تابعدار ویل او چاویل دستور عبادت به کاو د صابئین ویلش من امن بالله چا چې ایمان راوړ په الله باندې ول یوم الاخر پر ز اخرت باندې وعمل صالحا وعمل یکون فلهم اجرهم دوی د پاره اجر د دوی د عند ربهم پنځ طرف د دوی باندې ولا خوف علیهم نبیر په دی باندې ولا هم يحزنون او نبی دی غمجن وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دا بل خطاب بنی اسرائیل ته او بدی کې داغي تقریبا 50 خباستونه بدی نور ذکر کړي او دا اصل کې سبب وګرځي د پاره د انتقال د خلافت د بنی اسرائیل او بنی اسماعیل ته وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې مونږه اصلي وکړه کوادستا سنا د صد پاره په بار د کتاب کې ورفعنا فوقكم الطور من پورته کړو د پاس استاسو نه تور غر او د ویلیو خذونی سمات انا کوما چې مونږ درکړی تاسو ته به قوتن په کوشش سره کوشش نه مراد د علم او عمل کول کوشش کوي د عزت نه کوشش کوي پاغي باندې عمل کولو واذکروا ما فی یاد و یاد چې په دې کتاب کې دی په درس او په تدریس سره لعلکم تتقون د پاره چې تاسو متقیان شئ نو وصله خباست ذکر کړي ثم تولیت من بعد ذلك بیا تاسو مخړول پس دینا پس دی وادینا فلولا فضل الله علیکم نکچرتنه فضل الله پتا سبانه
الله ربانی فضل نوې کله فضل سره توفیق د توبې درک ورحمت او رحمت دا نوې چې توبې د قبول کړه لکنت من الخاسرین نو خامخاتا سبب تاوانیانو نام چا ویلی فضل الله نه مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر اولیګو رحمت مراد دی قران چې هغه نازل کدا نوې نو همیشه تاوانیانو خو بل موقعم دل درکلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دار دیو بل لفظ ذکر کئ او بل خباست دیو ولقد علمتم الذين يقينا تاسو پیجنیا کسان اعتدوا منكم چې تجاوز کړي استادنا فی السبت په بار د خالی ورس کې فی السبت معنا فی تعظیم السبت په تعظیم د خالی ورس کې تجاوز کړي فقلنا لهم من ویلی واغی تکونوا شیقرة شادوغان خاصین ذلیلا دیو باندې الله امتحان را وسره امتحان داو چار کړه دیو د فرعون نه بچول او فرعون غرق شو دیو ته ویلې شو چې تاسو وس یو ورځ هغه متعین کې چې پای کې بد الله بندگی کوي دغه به تعظیم کوي الله تعالی زمانو جمعه ورځ فخره دیو اول اختلاف وکړ چا یو ورځ او چا بل ورځ اخیر بیا په دې متفق شو چې د خیالي ورځ منځ فخره نو الله بیا امتحان دار او چې د خالی په ورځ باندې بتا سنور کارونه نه کوي صرف د الله بندگی وکوي نو ښکارم پتا سبانی باندې نو دیو راول کې درو پای کې بیا تجاوز وکړو تجاوز داو کو چې چلے وکړه ګرست براش د ورځ به دا کونډي وراده د اتوار په د هفته د جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ باندې به کونډي ورار تلیا د هفته په ورځ باندې او پای کې به بیانونی او بیا به د ګل په ورځ باندې راځتل ولمن خو د اتوار په ورځ باندې کړه خالی په ورځ باندې مونږ نه کړی جمعې په ورځ باندې به کونډي زوړ نکلی به د اتوار په ورځ راځتلې ولمن خو چې د احکار کړه د اتوار په ورځ هم کړه د هفته په ورځ خو کې فخرن خطلی دی ویل فخر به کې خطلی ویل دا د شکار کړه یو کس هغه چرته چا هغه کړه دا وای پر دې پټ کړه نو هغه بیا دا پوخ کړه نو دا شوروا مروایت کړه وا نو یو کس اور غلې نو ولمال امرا کوي پکې ویل نو ته چې ته آرام نه خوري ته خو حلال خوري ویل نو دا ته څوري هغه صدا خوروا خورا لرا کوي کړه ویل وای خو پر دې دا خوروا خو تاسو بخپل ورارته دي ویل ناغت بیا غ شوروا و تور ارتره نا شوروا چې ور ارتره نو پای کې आवाज دی ورتلی چې आवाज دی ورته نو आवाज به هغه سیټ کولې ته بوته چې په خپل کمره غورځي کې هغه د خصمه یو کنه خیر دی دا کم چې تیرا غورځو مو په خپل خیر دی ویل دیوم دا چل کا ویل علم کول د اتوار پورس دی ویل دی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم منغلی تکونوا شی قردة شادوغان خاصین ذلیلا دا شادو د انسان سره په شکل کې او په خپې به کې لګ برابر دی د سه حیوان ته جوړ کې چې د انسان غونته دی بیا دی نسل ختم شه دا په صحیح حدیث کې راغلی دی شیخ البانی رحم الله صحیح الجامع کې نقل کړی د معجم کبیر د طبرانی په حواله باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو قوم هغه الله شکلونه بدل کی داغي نسل نه پاتې کی او ناغي پاتې کی نه نسل وی او ناغه پاتې کی او شادوغان چې کومونه دا خو د بنی اسرائیل نه مخکې مو دا وسنی شادوغان د بنی اسرائیل نسل نه دي وَإِذْ قَالَ مُوسَى فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وس فائدہ دی واقع ذکر کړي فَجَعَلْنَا نَمَنْغُ غرزول دا واقعا نَكَالًا عبرت لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ دا چا د پاره چې په مخامخ دی کیو وما خلفها دا چا د پاره چې رسره دینو وموعظه للمتقین او نصیحت د پاره د متقینانو مان دی واقع کې عبرت شو دا خلکو د پاره چې کم په دغه ټیم کې موجود او کم چې رسري خلک د دې لپاره عبرت شو چې ګوره کم شی پتا سبحان الله حرام کې ناغیله په چل باندې ځان مرسوي چې دوکي کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً دې کې دای بل خباست ذکر کړي هغه دار چې ګوره حکم شرعي دا په چل باندې ځان ساقطي مخ کې دا ذکر کړ چې کم یو شنه دیو منکلې شی هغه په چل باندې کاو وسوي چې کم کار نه دیو منک کم کارو ته حکم شوی د ناغدي په چل باندې دغې نزان بچ کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَلَّ چویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو حلال کوي وغوا دا حکم دي ته ولې شوی دی دا په دی وجه باندې دي تعالی حکم شیو چې بنی اسرائیل په دې کې د سخی هغه عبادت راغله او دا فرعونیانو کې اصل کې وو د سخی عبادت په دې کې نو سخی خو د غوا قسم دی کنه
نو چې کله دیو د فرعون بچل او بیا اسلام او توحید راغی موسی علیہ السلام راغی نو دیو هغه پسړه کې د اسخیا تعظیم وسم پروت له غوا تعظیم کې وسم پروت الله وته حکم وکړي چې تاسو غوا لاله کې د پاره چې د غوا تعظیم د دې زړه وزي کړه مشرک چې کله اسلام راوړي نو هغه تلاول وي د ابوت پر خپل لاس مات کړي چې رسول الله تعظیم وزي چې دا خو هیڅ نشي کولای دا به کې راځي قول له چا ویل چې اورسته واقع چې کوم ذکر کی 72 نمبر آیت کې وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا بنی اسرائیل کې وسړی را لګیدل بلې وجلې دا قاتل په باره کې اختلاف جوړ شنو موسی علیہ السلام ته خبر رااله نو الله ته سوال وکړو نو الله وته حکم وکړ چې غوا لاله کې په دې غوا باندې دا مړی وه هغه راځوند شي دا ول بل سبب خلکو ذکر کړی دی او راجح راول قول له چې نه دا صرف دې لپاره چې دیو ته د ځلونو د غوا تعظیم ختم شي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ يَقِينًا اللَّهُ كَمْ كَيْتَاسْتَا أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً چالا لَكَ يُوغَا قَالُوا وَلِّ وَتَتَّخِذُونَهُ زُوَايَةً مَنْغَنِي سپټو کو سرا داوته سی غف کارش شر غوا مونږ څنګه لاله دای خودي بندگی کوله کنه موسم مثال په تور هندوان دي هندو د اسلام راوړو نو چې لک څو وخت تیر شنه بیا او تیر شغوا لاله کوي چې د غوا تعظیم یې زړه ختم شي قال موسی علیہ السلام اعوذ بالله سپنه یغړم په الله سره نكون من الجاهلین چې شم د ناپوهانو نه دا خو د جهالت خبرې چې سړی کوي چې په الله باندې دروغ وایي هغه پوښ چې دا خو رښتیا د الله حکم دی نو چل وری شروع کوم قالوا دو لنا ربک ویل دی واړه زمونږ د پاره در خپلنا یبین لنا چې بیان وکي مونږ ته ماهیا چې څره عمر د دې دلته ماهیا معنا د ما عمرها قال ویل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره یقینا دای وغاد لا فارض ننزلا ولا بکر نرزوانا عوان بین ذلک میان حال دا په ما بین دواړو کې نډیر بډای دا نډیر رزوانا نو عوان بین ذلک غوات ویل کی چې یو بچی دوی راوړي ففعلوا ما تؤمرون وکیا سوچ تاسو حکم کېدلی شي بیا متوي چې ګوره نور خبره مکوي پس یو غادر امینی سي اعلان کوي کنه نو کله عمر شرط پکې وي نبی خو الله ذکر کړی وته کنه دا پسان باندې سختی کول دی قالوا دولنا ربك يبين لنا ندی پر یو ته پوسره کې مقصد دار چې موږ به بار بار تاسو کو بار بار تاسو پکو چې اخر براته موسی عليه السلام وای چې مړ ځاسم تاسو نه اعلان وای شاړو اعلان نه کوي دا مقصد وو بار بار زکه تاسو نه کوي قالوا دولنا ویل دیو غاړه زمنګ د پاره رب قدر خپلنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته مالونها چې څه د رنگ ده وسله کده رنگ سره دې سکار ده خدا وسديان دي کنه پزور باندې بازار باندې سختی کوي قال ویل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمای ان بقره یقینا دای وغاد الصفراء تکزیړه فاقع اللون خالص دې رنگ ده خالص دې رنگ دې یا تیز دې رنگ ده تسر الناظرین خوشالی کتن کلرا وجدار چې دا سیر رنگ د انسان د فطرت سره ډیر برابر دی سړی له مزه ور کوي قالوا دلنا ربك يبين لنا ما هي ویل دی دعا غواړه زمنګ د پاره در خپلنا يبين لنا چې بیان وکي مونږ ته ما هي چې څه کار د دې کار کړي کړي آرټ مرټ کړي او یې کړي کنه دا ان البقره تشابه علينا یقینا غواچ دا ګډ وړ شپ مونږ باندې سم پتراته ونه لګیدل وإنا إن شاء الله لمهتدون او یقینا مونږه کچرته وی غوړي الله خامخا مقصد ته رسیدونکیو کله یو غوړي مقصد ته ورسیو دا ان شاء الله دی وې زکه وت الله دا مقصد ته ورسول کچرته ان شاء الله نه ویلي دا هم د قشانت لګیاوي پریشان وي قال موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره یقینا دا یغالا لا ذلول ندغال وتلی او ندا تابع کړی شوی ذلول ویل کی اوقات چې جغ پیړی خودره شعر دا غاړې سی وتلی شانتي او دا قب شانتنی دایره سی سولیدل شانتي دي ته ذلول ویل کی غاړه وتلی لا ذلول ندغال وتلی او ندا تابع کړی شوی تثير الارض چاړه اسمکا مان یې وینه دکړي ولا تسقل حرثون خړوبه فصل ارټم نه کړي مسلمه روغ دا لاشیت فیا نشره هز دا پدې کې من مخالف سرنګ پکې نشره مکمل تک زیړه حسن بصری ویری دی هغه د دې احکرم زیړو او د لاندې سویم زیړوي مکمل زیړه
قالوا الان جئت بالحق ویل دی وسترات کو په پورا بیان سره حق نه مراد دی پورا بیان دا حق مقابل باطل نه دی ولی مخ کی خام حق او اوس پورا بیان دی فذبحوا عادي ولا لك لا لرا وما كادوا يفعلون قريبا وجدا کار کړه یعنی قبل البيان دا کار نه کاو خودی په ځان باندې سختی کړي او الله په سختی وکړه ا سختی دا او چې بیا مفسرین ذکر کړي دیو ګرځیدل غوای کتل کړه د الله حکم مسمن او دل پکار دی او پورا کول غواړي ګرځیدل پته وته ولګي چې یو الګ ته یو غریب غونته او دا سره دا غوا ملاويږي هغه سوا ملاو شو هغه ته د عمل راکا هغه متعلق لک هغه له خرڅو بل دی وته چې ته څه شی غواړې مونږ درکویل ویل خرڅو مهرباني په دې شرط چې د دې د سرمن بلاله بیر تر سرو نه ډکوي داغه ما سه بخره یې شیونه نو بس هغه ول بس ټیک ته دام دل مونږ نه حدیث کې امدار علی سختی په ځان کوله کنه نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلا تشددوا علی انفسکم فیشدد الله علیکم سختی په ځان مکه الله بر باندې سختی وکي د الله حکم منی بیچونو چرا پای کې لیت العل کو نه پکار شردا څنګه ودا څنګه وش د الله حکم نه منی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا دابل خباست دای ذکر کړي د بنی اسرائیل چې هغه تهمت لګولې په پاک سړي باندې وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا او کله چې تاسو وجلې نفس فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا نو تاسو مختلف شوي پای کې والله مخرج ما كنتم تكتمون الله راخ کار کوون کې د اصلر چې تاسو پټول الله راخ کار کوو دې بارک علماء ذکر کړي د تفسیر بنی اسرائیل کې یو سړی را لګیدل نو یا وراره دې تری وجلې یا تر را لګیدل وراره وجلې په مال باندې او به هغه وړه او د بل سړي د کور مخ ته ګرځولې او داوی په وګړي دا تا وجلې دي هغه المانه دې وجلې بس جګړه جوړه شو موسی علیہ السلام ته خبر رااله نا الله تسوالک الله د طریقو خودلا فقلنا ضربوا ببعضها مونږ ویلو وای دلرا په بازي سره دی باندې نو کده غوا واقع دا یو شانت شي او د غوا د واقع د پاره دا سبب شي نبي امانه دار شي د غوا سي سره والی د مړې پیوي راځوندې بشي او که شرط هغه جدا واقع شي دا جدا واقع شي نبي امانه دار او هي د مړې په بازي سره دی مړی باندې اند الله صلی الله علیه د خېړه پیوله وای دا پتون پیوله وای دا راځوندې شي دا معجزه د موسی علیه السلام فقلنا ضربوا ببعضها مونږ ویلو هي دلرا په بازي سره دی باندې کذالک یحیی الله الموت دا رنگي ژوند کې الله تعالی مړو لرا ويریکم آیاتی پدې کې مقصد داو بل غټه فائدہ پکې داوا چې دوباره ژوند په الله ثابت چې الله دوباره ژوند کولای شي ويريكم آیاتی او خیتا سو تخپل دلائل د دوباره ژوند لعلکم تعقلون دې پار چې تاسو د عقل کاروالي بل زجر ولا ورکی ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخش استاذ زنا من بعد ذلك رسر دی واقعاتنا فهي كالحجاره نودا پشانت د غټي او اشد قسوا بلکې زیاتو په سخوالی کې د غټي نم ډیر سخت شو غټي کې خلاصنا څه گزاره کی څلار پکې گزي وان من الحجاره يقينا بعض د غټونه لما يتفجر منه الانهار خامخادي چې بيګ دای نه ولي بعضی غټی د سي چې وچو دا نه غټ غټ سیندونه راوځي وان من يقينا بعض د غټونه لما يشقق خامخادي چې وچوي فيخرج منه الماء راوځي دای نه وبو لګي وبدای نه روان شي چینه تر روان شي وان من يقينا بعض د غټونه لما يهبط من خشيه الله خامخادي چې رغړي من خشيه الله د وجد يرد الله نه من خشيه الله درې ور سره متعلق دی وبج تراوزیم د الله د یری د وجنا کرغړیام د الله د یری د وجنا وم الله بغافل عما تعملون او نه الله نه خبره د عملونه چې تاسو کوي دا درې قسمه غټي ذکر کړي دي کې درې قسمه ضرورت ته اشاره ده ناول قسم غټه خدای چاو چډيري وبت روان شي نو ځنې خلق دایز نو داسې نرم دي چې د الله کلام واوري بزر سترګو سم دریاو روان شي وښ کو نو دویم قسم غټ هغه چې هغه داغې نه سلګي شانت وبراوزي دا مثال دا غسر دی چې هغه د الله کلام واوري کړنو اثر پوښي دا سترګي سلګي لمدي هود شي یو وخت راوزي نو دریم قسم غټ هغه چې هغه سی ورغړي الله دې یری د وجنا نو دا دریم قسم ضرورت اشاره ده چې بعض خلک دایز نو داسي چې کړه د الله کلام واوري او سخت آیاتونه به کراشي د پدی بدن داسي غونې ودري دا دریم قسم سره دی
کله چې یو سړی داغه د قران کریم د تلاوت په وخت کې د قران کریم د بیان په وخت کې چې کله صح آیاتونه راشي دا درې قسم زرونه پرې کې یو قسم حالات هم دنه جوړېده اسی غونه په نو درېده نه سترګو نو وخت راوتلې نه لګي او نډېری بس دا د پسان ویری کې چې زما زله سخت دی او دا غټ عذاب دی د الله تر طرف نه افتتمعون يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم دا نور خباستونه د بنی اسرائیل ذکر کړي او د دې روس داغي 15 ډلې ذکر کړي د بنی اسرائیلو یو ډله پای کې علماء تحریف معنوي کوونکی دا په دیوال آیت کې ذکر کړي دویم پکې منافقان دریم پکې امیان مقلدین د خپل مشرانو تقلیدی کاو د څلورم پکې علماء تحریف لفظي کوونکی د پنځو پکې د جنت داویدار دا پنځه وړ دلته ذکر کړي دلته اول فریق ذکر کړي افتتمعون يؤمنون لكم آیات تاسو تم لري چې دی به ایمان راوړي تاسو د وجنا وقد كان فريق منهم او یقینا وا یوړل پدوی کې يسمعون كلام الله چې اورید به کلام د الله قرآن یا تورات ثم يحرفونه به بدلاوا لرا من بعد ما عقلوا پس دینا چې پوي بشپای باندې وهم يعلمون حال دا شدي پوي دل چې دا کار غلط دی د تورات آیات به واورید دی با بدل کو معنا به ولا بدل کو دی دا مطلب درې ویل دی دا مطلب دی ویل کپای کې د نبی صداقت موجودو دی ویل دا دغه نبی مراد نه ویل دا چرته بل یو سړی دی ویل او دا اخري نبی مراد نه دی ویل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دا بکی بل فریق ذکر کی چا منافقان دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې دی یوځي شدا کسانو سره چې ایمان راوړې قالوا دی وا یا من نام ایمان راوړې وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ او کله چې ځان لشي بازي په دی کې د باو سره دا کشران باندې مشرانو خپل لاړ نایبت خبر شو دی مشران بوته ویل تاسو ولې دی مؤمنانو تخپل رازونه پاش کوي ذکر کشران بران نو دی مؤمنانو ته کله کله ویل تاسو د پیغمبر تصدیق زموږ په کتاب کې شته تاسو د قران تصدیق زموږ په کتاب کې شته نو دی مشران بوته بیا ویل کشران ته وسب شو تا قالوا دی وتوایا تحدثونهم ایتاسو خبر ورکوي دوی ته بما فتح الله علیکم پاغه سبانی چې خود الله تعالی تاسو ته مان د دې نبی صداقت د دې قران صداقت تاسو ته الله خو درې دی ته ولي خوي او چې خوي وته به ور باندې دلیل ونیسي لیحاجوکم به عند ربکم د دې لپاره چې زور ور بشي په تاسو باندې په دلیل کې به په دې خبره سره عند ربکم بني ضرب تاسو باندې یعنی سبحان الله په دربار کې په تاسو باندې اعتراض کوي چې ګور داخله کو مونږ ته ویل چې تاسو کتاب حق تاسو نبی حق او دین منو دو افلا تعقلون تاسو عقل لري نو الزجر اولا يعلمون ايديون پوي ان الله يقينا الله تعالی يعلم پوي ما يسرون پاسبانه شدي پټي او ما يولنون پاسبانه شدي اخکار کوي الله زمانه خو نشي پټولې اوس په کې دریم فریق ذکر کوي چې امیان مقلدین مشران التقلید کی صرف ومنهم اميون وبعض بدیو کې امیان دي لا يعلمون الكتاب چې نه پوي په کتاب باندې الا امانیه مگر پتش تلاوت باندې امانیه دا جمع د امنیتون دا تلاوت ویل کېږي کروست براشي چې د امنیتون اطلاق په تلاوت باندې کیږي مراد ندار صرف ظاهری عبارت او معلوم دی تورات په معنا نه پويږي وینهم اونید الا یظنون مگر تش ګمانونه کوي صرف ګمان په سر روان دي نو سلورم فریق ذکر کوي اعصری علماء تحریف لفظی کوونکی فویل للذین یكتبون الكتاب نو هلاکت ته د پاره کسانو چې لیکي کتاب بیا دې په خپل لاسونو باندې مانه د خپل ځان نه لیکي ثم یقولون هذا من عند الله به دی وایي چې دا د طرف د الله نه دی دیوا دا تورات کی به تحریف وکړ ځان به ایتونه ور داخل لپکی به ویل دا الله تر طرف لري انجیل کې هم نقشان کار کاو لیشترو به ثمنا قلیلا دې د پاره چې دیوالی پدی باندې پیسې لګي دنیا په حاصلې ځان به ولایتونه جوړول دنیا د پاره خلق بوله پیسې ور کولې موږ د پاره دایا جوړ کا ادا زمو په دې امت کې بعض باطل پرس مليان شتري شاید ذکر کوي چې اکثر د طلباو ته په درس کې یو مولاونه هغه چرته د څو کسان راغلي د سکرو دا کارې کاو دا جامع به تور ویني جمعه ته با راتنه خلک متقارد چې مړ ځان جامع خیرنی زمو خواته ودرېږي مولوی صاحب ته ویلی ویل دا هډه غرانه دی ویل منګله مسله وګوره ویل چې دا منصر بود نه کویل
هغه تل پیسې راکوي چې تاسو له مسله وګورئ پیسې ول ډیر شی ورکړي وي هغه تل ټکه منځونه کې قران کې الله ویلي چې ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارى مانځه ته منځ دي کې چې رسکرو کار کوي دا په کتاب د الله باندې پیسې دا څومره تحریف وکړو په قران کې لیشترو به ثمنا قلیلا د دې لپاره چې والی په دې باندې پیسې لګي مانه دنیا فویل لهم نو هلاکت دې دوی لپاره مما كتبت ايديهم د وجدا سنا چې لیکلي دی الله سنو وویل لهم هلاکت دې لپاره مما یکسبون د وجدا سنا چې دی وی ګټي وقالوا لن تمسنا النار الا يوم معدودا دا پنځم فریق دی چې هغه د جنت داویدار دي وقالوا دی وای لن تمسنا النار هي چریبان رسیږي مونږ تور الا يوم معدودا مگر ورځ شمار کړي شوی بني اسرائيل ویل مونږ ته په حساب باندې څور ور رسیږي نور مونږ به جنتیانی ویل دا څور دي دنه کم ورځي مراد دي د حدیثونو خدا معلومیږي چې دې خاص مقدار نه معلوم ځکه په یو صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر د بنی اسرائیل سره خبرې کولې تپوسی تی وکول جهنم ته بڅوک زی نه پای کې پکې وتنویل نكون فيها قليلا ثم تخلفوننا من به کې سلګ غونتی واخی بیا تاسو په ځای وای راځي پیغمبر تل اخسئوا فيها تاسو به کې ورکوري شي منګ شرط درځلتا هغه حدیث کې قلیل لفظ راغلی څو ورځي یو دی کې یو بل روایت دی عبد الله ابن عباس نقل له هغه دار چې بنی اسرائیل ویل چې د دنیا ټول عمر دا وسره کال دی د هر زرو کال په مقابله کې موږ یو ورځ جهنم ته ځو نو ورځ به جهنم ته ځو بیا برازو راوځو دی ویلو دریم قول پرې کې قطاده نقل له هغه وی دا وو سلوی خرزي چې رسخي عبادت کړي هغه ورځ مراد دي چې موږ یعنی زموږ مشرانو د سخي عبادت کړي دي نه داغي په مقدار موږ جهنم ته ځو به تر راوځو ویلو دای جواب د الله کوي قل اتخذتم عند الله عهدا او نبی آیات تاسو غسر د الله سره وعده دیو مطلب داره چې جنت ته خواغه سړی وځي چې کم توحید قبول کړي ولی تاسو توحید قبول کړي دی یا دې مطلب داره چې ولی الله تاسو سره وعده کړی دا چا یو سورې به جنت ته به براوځي سلیکلی سګړي دي فلن يخلف الله وعده هجر خلاف نک الله خپل وعدینا ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې تاسو وايي په الله باندې هغه خبرې چې تاسو په نه پويږئ بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته دا تخفیف الاوسر کی اول طریقے سره رد دی بلا من کسب سیئات بلکې چا چې کسب له ګناه مراد دي شرک ته واحاطت به خطیئته اور اگیر کدل را ګناونه د تر مرګ پوري فاولائک اصحاب النار رضا کسان دی ور والدی هم فیا خالدون دیو پای کې همیشه اوس بشارت زیر اور کې مؤمنان ته والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات نه کارونه کړی دي اولئک اصحاب الجنه دا کسان دي جنتیان دي هم فیا خالدون دیو پای کې همیشه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دابل خطاب دے بنی اسرائیل ہوتا او بنی کی ہوتا حقوق اللہ حقوق العباد و تخذل نور وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کلا چې منګه اصلي واکل کواد بنی اسرائیل ولا هغه وادي مضمون داري لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت نه کوئ مگر دی الله به کوئ دا توحید وبالوالدین احسان او کوئی بد مور پلار سره خسته سلوک وذل قربا د خپلوان سره ولیتام او یتیمانان سره والمساکین د مسکینان سره وقول للناس حسنا او وای خلق ته خسته خبره خلق ته خیخي خبرې کوي نرمي واقیموا الصلاه او پابندی کوي د مان زوات الزکات اور کوي زکات ثم تولیتم بیا تاسو مخړولې الا قليلا منکم مگر لو کسانو پتا سکی وانتم معرضون تاسو همیشه مخړون کی وای دا تاسو عادت ته وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دابل خطاب دے بنی اسرائیل تا او دی کې دی نور خباستونه ذکر کړي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وکلا چې موږ اصلي وکړه کواده تاسو نه در بنی اسرائیل په تورات کې د الله وځ غستل شي لا تسفكون دماءكم چې تاسو باندې کوي ویني دیوبل من قتل قتال باندې کوي ولا تخرجون انفسكم من دياركم او تاسو بنو باز خپل هم جنس من دياركم نخبر کورنا خپل رور هغه به کور نه وباسي جراوتن کې بنو
ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون او حال دار چې تاسو پوي وي په اقرار په لوز باندې په لوز تاسو خو پوي وي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم د دې اصل کې سبب نزول ادارې مدینه کې درې ډلې وسیدلې د يهوديانو یو پای کې بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظه دا درې فریقو د يهوديانو دیو اصل کې د مدینه باشندنو دار بهر نه راغلیو مدینه کې چې کوم خپل باشندو نه دوه فریقو یو اوس او بل خزرج دا اوس او خزرج دا مشرکانو په ابتدا کې پیغمبر لاندې راغلي د دې په خپل منځ کې ډېر قتل او قتال براته جګړې براتلي په کلونو باندې دی جګړې چلی دي کله چې دا يهوديان په مدینه کې آباد شو دیو د درې واړو سره معاهده وکړي په دې کې دوه فریق چې بنو قینقاع بنو نذیر دا راورګه د اوس قبيله سره ملګری شول او هر چې بنو قریظه او هغه خزرج سره ملګری شو چې موږ تاسو سره ملګری نو دا خو درې واړه يهوديانو کنه او درې واړه یو کتاب راغلی او په تورات کې دیونه د لوز غستل شی او چې تاسو به یو بل نه وجنئ لکه څنګه چې موږ مسلمانان ته ویلې شو چې ګوره مسلمان بنه وجنئ دا رنګ دی ته ویلې شو يهوديان با یو بل نه وجنئ یو بل به کورنم نه وباسي او دا رنګ د یو بل په مقابله کې به د بل دشمن سره تعاونم نه کوي او بل دار چې ګوره کچاره استاسو يهودي هغه چا گرفتار کړه هغه به خامخا راځودوي جرمانه ور کوي فدیه ور کوي دا څلور لوزونه دیونه غسل شي چې کله دیو په مدینه کې وسیدل او بنو نذیر او بنو قینقاع دی د اوس سره ملګری شو او بنو قریظه خزرج سره نو وسالت د اوس او خزرج په جګړه راتله کړه جګړه براتله نو اوس قبيله دی بر خپل ملګرو تیول بنو قینقاع بنو نذیر ته چرایي زموږ سره ملګری شي کنه سم را سم واحده کړی دا تاسو سم ملګری وس جګړه کې راسي سوالې اوی به ټیک دا آی برایي سره وتل التب خزرج بنو قریظه تیول تاسو راوي زموږ سره ملګری شي ای جګړه کو زموږ دای سره مقابله ده بل بز ټیک دا نو دې کې به جګړه شروع شو نو مثال پتور اوس قبيله دی په پري خزرج باندې ورالو دا اوس سره به خپل دوه قبيله ملګری وي کنه بنو قینقاع او بنو نذیر دی به مصوره لپی نو التا خزرج قبيله به واو بنو قریظه پای باندې به عمله وکړه چې عمله به وکړه د يهوديان بوراله نه خپل قبيله چې کما بنو قریظه او پاغي باندې به مصامله وکړه نو هغه به قتل مکلو د کورونه به ویسل او څه کسان به گرفتار کړل بیا به چې کله د اوس قبيله راوله کېدل او د خزرج د به څه کسان پر جنگ کې گرفتار کړل رابه وصل نو پای کې به د بنو قریظه نه کسانم گرفتار کړیو کنه پدې کې د اوس قبيله دا کم مشران چې دا ملګری چې بنو قریظه دا بنو نذیر او بنو قینقاع دی خپل منځ کې راوله کېدل خپل منځ کې به ویلو ولیار ګور هغه زمونږ يهودي دی ول بنو قریظه دا یو کس زمونږ دی اوس قبيله لري گرفتار کړل او چون کې په تورات کې زمونږ نه لوز غستل شوی دی چې کستاسو يهودي ملګری گرفتار او هغه در آزادول لپاره بچنده کوي خپل مس کې به چاندا وکړه بنو نذیر او بنو قینقاع بیا به دا چاندرا واغستلو د خپل ملګری ډله نو د مشرکانو اوس قبيله هغه له دا پیسې ور داواله جی هغه بل څه شي پیسې دي بل داواله د زمونږ يهودي ملګری چې تاسو گرفتار کړل د بنو قریظه کوم چې د او خزرج قبيله سملګری دا آزاد کړي هغه به آزاد چا ورتل داولي ولدا یار چې زمونږ تورات کې لوز غستل شوی دی چې تاسو یو يهودي ملګری دا چرته گرفتار دي نو تاسو به آزاد وي نو چې چا بو تیر چې په تورات کې غصاصونه داله او زما غستل شي چې وجنې بینه د کور به نو باسي دا مړم کولیا بل ورزولي دی ویل یاره چې مجبوری ده هغه زمونږ د اوس قبيله سملګرتیا ده دایو ملګرتیا کې مقتل کړو نورې مونږ نه وجنه مجبوری راغستی ویل نو الله وای چې بعضی صد کتاب منه بعضی نه منه یو یې سمنه بلې سن منه ثم انتم بیا تاسو هاولې خلقو تقتلون انفسکم تاسو وجن خپل من جنس وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو باسي وړل پتا سو کې د خپل کورونا تظاهرون عليهم تاسو مدد کوي د یو بل سره عليهم په مقابل دوی کې بالاسم په ګناه سره ولودان او په ظلم سره وياتوکم سارا او کچر راشدی تاسو د قیدیان تفادوهم تاسو فدیه ور کوي داینا جرمانه ور کوي داینا وهو محرم عليكم اخراجهم
او حال لار چارام کلشی پتا زبانی صلی الله افتؤمنون ببعض الكتاب ان ایتاس ایمان لري په بعضی سره کتاب باندې وتکفرون ببعض کفر کوئی په بعضی سبانی تخفیف دنیوی او اخروی دواړه ور کوي فما جزاء پسر سزا من يفعل ذلك منكم دا چا چې کوي دا کار پتا سکی الا خزن مگر رسوایی دا فی الحیات الدنیا بجن دنیوی کې و یوم القیامت پرز قیامت باندې وردونا دی واپس لشی لا شد العذاب سخذاب تا وما الله بغافل عما تعملون او نه الله نه خبره دا غمل چې تاسو کوي واستتم بیا ذکر کړه تخفیف دنیوی او اخروی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا کسان دي چې دی غره کړه ژوند دنیوی بل اخرت په اخرت باندې فلا يخفف عنهم العذاب نسبت بنکلی شي دی عذاب مقرر ولا هم ينصرون بدی سره مدد کېدل شي ولقد اتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل دې کې نور خواصتونه ذکر کوي او دا ترقید په کې د ما قبلنا چې هغه انکار د انبیاء نه دي د انبیاء قتل له او طریقې د انکار هم ذکر کړی ولا ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا موږ ورکړې موسی علی السلام ته کتاب وقفینا موږ پر لپسې لیکلو من بعد رسلنا بالرسل ډېر پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات او موږ ورکړې عیسی د مریم تخکار دلائل یا خدای نه مراد انجیل له او یا ته مراد معجزات دي وان یدنا بروح القدس او موږ مضبوط کړه په روح پاک سره روح پاک نه مراد جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دی وو سره ګرځید تایید وکاو افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم دا مقام د سجر دی افکلما جاءکم رسول آیا پس هر کله بچراغ تاسو ته رسول در دی عادت جاریه دی بما لا تهوا انفسکم پا خبره چې نه بغختل تاسو زنو استكبرتم تاسو وی کړي ففريقا كذبتم يوړل تاسو دروژن کړي د پیغمبرانو وفريقا تقتلون بلدل وجلا وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون دا تفسیر د استكبرتم لوی څنګه کړي دا وقالوا دی قلوبنا غلف زمونږ زنه په پردو کې د دې مطلب دا چې موږ ستاسو خبره نه پیګو سره ته خبرې مکوا دې مطلب دا دی زمونږ غزنا د دوخي د علم دی موږ تاسو خبرې مکوا موږ پورا علماء کوئی خلک بلعنهم الله بكفرهم بلک لعنت کړي په دی باندې الله بكفرهم په سبب د کفر د دیو فقليلا ما يؤمنون پس لګ ایمان نه راوړي نو خپل زجر ور کوي په انکار د قران باندې ولما جاءهم كتاب من عند الله اور کله چراغ دوی ته کتاب د الله تر طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کې ودا کتاب چې دې سره دې دلته جزاء محذوب دفان کرو منه انکار دیو وکانو دیو من قبل د مخکنا یستفتحون چې طلب د فتح به کاوال الذين پاکستان باندې کفرو چې کفر کړو د دې مطلب دار يهوديان چې د دې بر دې مشرکان سره جګړه راتلې دیو بیا سوالونه کول دعاګانې به کولې چې الله اخري نبی راولېګا چې کوم په اخر زمانہ کې رات کون کړي چې موږ دا سره ملګرتیا وکړو د مشرکانو خلاف وجنګیو نو الله وي محکم دعاګانې کولې دا درات له وشراغ کفر کوي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نار کله چې راغ دیو تاغه سوچ دیو پیجنت چې هغه قران دیو نبی دی کفروا به دیو کفر کو پای باندې فلعنت الله علی الکافرین لعنت الله علی کافرانو باندې او زجر ور کوي ادار یبل خطاب به سمشترو به انفسهم ډیر بد دی چې دیو خرڅ کړي پای باندې خپل ځانونه ايک فروج او کفر کول د دوی بما انزل الله پاس چې نازل کړي الله بغيان د وجر عزت کولنا اينزل الله په دې خبره چې نازل الله تعالی من فضل د خپل مهرباني نه علی من یشاء پاچا باندې چې وی غواړي من عبادی د خپل بندگانو نه دی آیات مطلب دار دا اهل کتاب راولګي او دی کفر وکړو خپل ځان خاص کو او کفر واس د سوجنا زدي کاو په دې خبره باندې چې الله دې خپل نبی ته ولې نبوت ورک دا موږ بني اسرائیل کې دا پیغمبر پکارو او بني اسماعیل کې دا ول راغی فصد باندې کلک ودرېدل فباو بغضب على غضب دی واختشل په یو غضب باندې على غضب اند پاس د بل غضب نام یو غضب سره کفر د دیو او دیم غضب سره هغه عناد او زد دی
وللکافرین عذاب مهین، د پاره د کافرانو عذاب سپکونکی دی. دابل زجر ور کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَكَلَ چی ویل شي دیوتا آمنو ایمان راوړی بما انزل الله پاک کتاب چې نازل کړی الله، قالو دی وای نؤمن من ایمان راوړو بما انزل علینا پاک کتاب چې نازل کړی شوی دی په باندې، موږ صرف خپل تورات پنو بل نه منو. ويكفرون بما وراءه، دی کفر کوي پاک کتاب چې ما سوا د دینه دی. وهو الحق مصدقا لما معهم، نو پای بدرت کې په څو طریقو سره. اول دلیل الزامی حجت، وهو الحق مصدقا لما معهم، او حال دار چې دا کتاب حق دی تصدیق کوون کړي دا کتاب چې دوی سره دی. د قرآن خو تورات تصدیق کوي ولې نه مني څه چلیو. دویم قلوا نبی فلم تقتلون انبیاء الله، تاسو چې ویو موږ خپل کتاب منو، دی خپل کتاب باندې موږ ایمان لرو، نو انبیاء ولې وجل. قلوا نبی فلم تقتلون انبیاء الله، ولې تاسو وجل پیغمبران الله من قبل د مخکنا، ان کنتم مؤمنین کچری و تاسو مؤمنان، که تاسو ایمان لري په خپل کتاب باندې. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، داول زجر ور کوي چې خپل کتاب د کمنه منو دلې. ولقد جاءكم موسى بالبينات، او یقینا راغله تاسو موسی علیہ السلام بالبينات فخار دلائل سرا، ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیولې اوس خلره په خدای توپ سرا، من بعد يرسل وانتم ظالمون، تاسو ظالمان. مخکرم د خکار کړل دي چې تاسو خپل کتاب منو. واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، دبل خباست. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَلَ چې موږ اصلي واکړه کوا د تاسو نه، ورفعنا فوقكم الطور، موږ پورته کړو د پاس تاسو نه تور غر. دی انکار کاو کړل موږ نه منو، الله به تور غر را پورته کو. الله یې موږ ته ویلي خذوني سیما اتیناکم، هغه څه چې موږ درکړی تاسو ته بقوه په کوشش سره، واسمعوا اوردا حکم من قبول کړي. قالوا ویل سمعنا موږ اوردا، وعصینا موږ نافرمانی کوم. مانا پخکارای ویل چې منګ واورې د خود سمو د پس ویل نیمن ویل روسه انکار کو دانه چې پارټیم کې ویل چې حسینا چې پارټیم کې ویل چې نیمن به پوری غر نه کیناو نه روسته ویل منګ نه منو. دای د پاره اوس وجه ذکر کړي. واو شربو فيه قلوبهم الهجرا، او اس کولې شیو د دې پسونو کې محبت دسخي به کفر په سبب د کفر د دوی اده سی محبت یې سره تنه وتلې ده ځکه انکار کاوه دا غینا. قلوا نبی بے سمایا امرکم بی ایمانکم، ډیر بد عاشه چې حکم کوي تاسو ته پای باندې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچری وي تاسو مؤمنان، کته وي سم مؤمن مدا ډیر بیکار ایمان دی چې تاسو په کفر باندې امر کوي. اور ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، دا مخ کی خطابات او تتمه ده په دې کې اعلان د مباهله دی. مباهله دي ته ویل کی چې کلم بحث مباحثه وشي او دا جانب مخالف کله کی پسد باندې هغه تبوی راوز میدان ته پس موږ خپل بشیر او بس او دانګ خپل حل براو بس تاسو براو باسي او بس خیری وو کو چې کم سړی په باطل الله به هلاکي. د کی اعلان د مباهله دی یو قول په بنا باندې. قلوا نبی ان كانت لكم الدار الاخره، کو چرته وستا سره پار کو رستنه عند الله پنځ الله باندې خالصه نوازی من دون الناس ما سوا د نور خلقنا، یعنی کای اهل کتاب تاسو ځان ته حق پرسوای ځان د جنتیانو وي. فتمنوا الموت، نو غاړه مرګ لرا په مخالف باري، ان کنتم صادقین کشری وي تاسو رښتینی. د آیات یو تفسیر دار شدا مباهله ده. دیم تفسیر بده کې دار چې مباهله نه ده بلکې د اهل کتاب ته زور نه ور کوي چې بنی اسرائیل تاسو وی چې موږ جنتیان یو، موږ په حق باندې نه بیر دنیا په دې بیکار ژوند سره کوي، بیا مرګ ځان له وغواړي چې الله موږ مړ کا شي ساجرت لاړ شو کنه. دا خو دنیا کې سختي او سختي کله لګا او کله تندا کله یخنی او کله ګرمي کله یو غم کله بل غم، جنت لاړ شي کله استا نزان لمرګ وغواړي. په دې سوال دار راځي چې دا اعتراض وایي به موږ هم کولای شي چې تاسو هم مسلمانان هم ځان ته حق پر رسوایي کنه چې موږ ته وایو چې مرګ غواړي تاسو ځان له غواړي. جواب دا غیدار چې د مسلمانان ځان له دسي د جنت داوی نه کوي يهودو غونته. مسلمان چې کم دین واغی ریګم خوف هم کوي پته نه لګي یار جنت ته بلار شي جنت جهنم ته بلار شم. او هر چې يهوديان دغه حق کلک په اعظم سره وي چې موږ جنتیان وقالو لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى،
او مؤمن خدا سي د جنت دعوی نه کوي هر مؤمن چې بس جنتی نه نه یاري پته نه لګي هر چا تاسو کې جنتی یار چې پته نه لګي یا ته بلار شم کې جهنم ته نو موږ خدای په شان دعوی نه دي کړی هغه زکه په باندې اعتراض شي کوله ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم او چری دیونه شي غوښتره د امر ابدنا همیشه بما قدمت ايديهم په سبب دا ګناونو چې مخکې لګري دی ولاسونو ځانو ته معلوم دی چې موږ کوم کارنامې کړی والله عليم بالظالمين الله په دې په ظالمانو باندې نو دوی موجود انکار ذکر کوي ولا تجدنهم احرص الناس او خامخات بیا منی دوی لرا ډیر حارسان د خلقنا علی حیات پجن باندې یو خاص قسم جون چاغوګ جون دی ومن الذين اشركوا دا کسان چې شرک کړي دي دا غینه بیا منی زیات ولی مشرکان چې دی هغه قیامت نه مري او اهلی کتاب يهود او نصارا او قیامت منی کړه نو دیو دا غینه زیات جون غواړي ولی دوی ته پته راځي زمونږ مرګ او جهنم ته تک یود احدهم ارمان کې اریوتن بدوی کې او غواړي اریوتن بدوی کې لو یعمر الف سنه شکاش عمر تور کلیش سرکالا یا لو مصری دے غواړي اریوتن بدوی کې چې عمر تور کلیش سرکالا وما هو بمزحزح من العذاب او نه دا سړی چې بچ پکې د عذاب نه ایو عمر عمر ورکول دا عمر ور سره عذاب نه وبش کې زر نه 2000 کال شزا چې مرشي بیا بچرته دي بیا هم د جهنم دی والله بصير بما يعملون الله لذن کې د غامن لره چې دی وی کوي قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله الذين رسل النبي صلى الله عليه وسلم رشدوال ذکر کوي او هغه باندې تقریبا 9 اعتراضات او جوابات اول اعتراض ایدا کاو نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری یو څو يهوديانو داینه تاسو کو د مسائلو مستد احمد کی روایت ده یو څو مسلو ته پوښتنه دی وکړو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورک هغه وتی ویل بالکل تاریخ شیا ویل ویل ایمان ولې راوړې ویل نو تاسو ته وکړي يهوديان ول تا ته وਹੀ څوک راوړي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي جبريل او جبريل تمام انبیاء ته وਹੀ راوړي دا بس دی په دغه ټیم کې ویل کبل چاته ته وਹੀ راوړي میکائیل اسرافیل نمنګ بیا ایمان پتا راوړ خدا جبريل زموږ دشمن دی وجدار چې د زمونږه په نیکونو باندې چا باندې کلی پاس سر کلی په چا باندې کاڼي راور وې دي دا زمونږ دشمن دی دا دیو باطل عذر پیش دی آیات کې دی جواب شو قلوا نبی من کان عدو لجبريل اعسو چې دشمن د جبريل دا سړی کافر دی فإنه نزله على قلبك پس یقینا دراوړ دا قران استا پس باندې باذن الله په حکم د الله سره جبريل خدا قران سره ځانن دی راوړي دا خدای الله په حکم راوړي مصدقا لما بين يديه تصدیق کوونکې دا کتاب چې مخکې ردینه دی وهدن هدایت ته او بشرا للمؤمنین او خوشالۍ د پاره د مؤمنانو پدې کې جبريل څخه غلطي ونشتا بل رد کی بائی بانے من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی آسو چوی دشمن د اللہ د ملائکو دا د رسولانو دا و جبریل د جبریل علیہ السلام و میکائیل د میکائیل علیہ السلام فإن الله عدو للکافرین یقینا الله دشمن دی د کافرانو یعنی کم سړی چې د جبریل سره دشمنی کوي دا د الله دشمنم دی د ملائکو هم دی د رسولانو هم دی ولی ځکه چې جبریل خدا الله دوست دی کړ او دارنګي د نور ملائکه دوست دی او د دوست دشمنم دشمن دغه ویدا دشمن وی کنه نو چې دار جبريل سره دشمنی کوي نو الله خو جبريل دوست دی کنه الله هم د دې دشمن دی بیا ولقد انزلنا اليك آيات بينات دا متعلق د ما قبل سره دی جبريل پرې کې څه غلطي کړې ده اخو آیات بینات راوړې دي ولقد انزلنا اليك آيات بينات او یقینا موږ نازل کړي تا آیاتونه ښکارا بواسطه جبريل واسطه جبريل سره وما يكفر بها الا الفاسقون او کفر نه کوي په دې باندې مگر نافرمان دا بني اسرائیل دا فاسقان دي بل زجر ور کوي او کلم عهدوا نبذوا فريق منهم آیا پس هر کله چې دی لوز کی او لوز هر چا چې لوز کی کړه الله سره لوز ذکر مخلوق سره نبذهون ماته الى فريق منهم يودل بدوی کی بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ اکثر بدی کی ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله دبل زجر اور کله چراغ دی ته رسول الله تعالی طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کې دا کتاب چې دوی سره دی
نبذانو غرزاو فریق ویډلی من الذين دعا کسانو نوت الكتاب چې ورکل شوی دی وت کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم اخر شاګانو خپلونه بنی اسرائیل چې کله پیغمبر راغی اخري نبی دیو د خپل کتاب شاته غرزاو غرزول څه مطلب انکار یو کدای نه نفرت یو کدای نه ځکه په تورات کې د نبی رښتینواله موجود دی چې دیو نه منو د سیدل کې شاته غرزاو کانهم لا يعلمون کوئی کې دیونه کوي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان کتاب د الله خوشات ورزاو ورپسې شو په جادو پسې واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دې کې د بني اسرائیل د بل سوال جواب دی هغه سوال دا کاوه چې ته نبی نه یې ولې ته سليمان عليه السلام صفاتونه کې او سليمان عليه السلام خو جادوګر د آیات کې جواب کوي وما كفر سليمان عليه السلام کفر نه کړی واتبعوا دی ورپسې شول ما تتلو الشیاطین پاس پسې چل وصل بشیطانانو کینسیو کو جنیو علی ملک سلیمان په بادشاہ سلیمان علیہ السلام کې په زمانه د بادشاہ سلیمان علیہ السلام کې وما كفر سلیمان کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو دی وری سلیمان علیہ السلام تر کفر نسبت کاو وجه داوا سلیمان علیہ السلام نمخ کې جادو زیات عام کله چې نبی شو بیا بادشاہ شو نو څومره جادوګران چې نو هغه ټول گرفتار کړو دارنګ داینه کتابونه واغس او هغه د خپل تخت لاندې د خپل کرسي لاندې دفن کړو چې کله بیا هغه وفات شو شیطان خلکو کې دا تحریک او چلاو چې ګور دی سليمان عليه السلام په جادو باندې بچی پتا سو کولا تاسو دا کرسي لاندې راولټوي کرسي لاندې چراولټول آینه کتابونه راووتل دی دا خورشیا په دی باندې مباشي مګي باشي کړی دا نو سليمان عليه السلام باندې د جادوګر الزام ولګاو دا خبره پر بني اسرائیل کې به د قشان چلیدله نو قران چې کله نازل دانو دی دا اعتراض بیا وکړ الله جواب وکړ ما کفر سليمان کفر نو کړی سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر چې خدای خلقو ته جادو وما انزل على الملكين دا به وتبعوا دلاندې د ماتت الشياطين دلاندې داخل دي دی ور پسې شول پاغه سپسې چې وصل به شیطانانو او پاغه سپسې ور پسې شول انزل على الملكين چې راځي کلیشي په دوه ملائکه باندې ببابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت دا دې ملائکه نوم دي وما يعلمان من احد او دیو تعلیم نور کاوي چاته حتا یقولا تر دې چې دی وویل انما نحن فتنه یقینا موږ امتحان یو موږ د امتحان لپاره غلیو فلا تکفر نو کفر مکوا د جادو په عزت نه باندې فیتعلمون منهما ندیو به عزت کاو دې دواړو ما يفرقون به اسو چې جدای برا وصل پای سره بین المرء و زوجهم ما بین د سړی او د خزیدا کې د آیات کی ظاهر تفسیر همدار ہے چې کوم جمهور مفسرین ذکر کړی دی آدار چې سليمان عليه السلام درستا دا جادو بیا ډیر عام شنورم نو خلکو به بیا جادو کاوه او د نبوت دعوی به کولې او د جادو او د معجزې منځ کې چا فرق نشو کولای الله دو ملائکه راولېګل د انسانانو په شکل باندې چې تاسو لاړ شئ خلکو ته تعلیم ورکړي چې جادو ګره جدا شي دی او معجزه جدا شي دی صدق بار راغلیو نو ملائکه رااله خلکو ته به تعلیم ورکاو چې ګوره خلک جادو دا شری او معجزه ګوره جدا شری نو خلکو ته به تعلیم ورکاو د جادو جادو پیجنې صرف د دې د پاره چې تمیز راشي د معجزې او د جادو مینس کې او خلکو غلط کارو کا جادو باندې به عمل انبیا کاو پدې کې د ملائکه څخه ګنا نه و اگر دې موږ مثال ذکر کوو یو عالم دا بیان کوي خلکو ته خلک شراب حرام دي او شراب د سره جوړیږي شراب طریقه ذکر کی شراب د انګور نه چوڑ کې هغه بیا پلوخي کې واړته هغه په یو غندزه کې ډیران کې دفن کې هغه جوش وهي او هغه نه زګو ورزيږي او بیا هغه شراب جوش او د سړي دا واوري د لاړو شراب ځانه جوړ کړو بده کې د عالم څه ګناه ده هغه صرف د حرمت لپاره دغه طریقه وخدله د قرنګي ملائکه په خلکو ته جادو دی ته وي او معجزه دی ته وي خلکو به سب جادو باندې عمل کاو بعض خلک راول کې د لای ملائک بدنام کړه پکې او هغه ویل نه دا اصل کې دا ملائک په دی وجه باندې راغلیو چې ملائک یو پیر الله ته ویل چې دا استا بندگان ګور تا پیدا کړی تور نعمتونه ورکیو ستانه فرمانه نه کوي ګناونه کوي هر قسم
وی الله وتویل چې هغه ما خواهش ور کړې شهوت مور کړې کدام تاسو له درکو تاسو هم کوي وی دی وتویل چې مونږ یې نشو کولای مونږ یې نه کوو وی الله وتویل چې زدو ملائک ځان خپل منځ کې منتخب کړي په دې کې څه بزرګان شانته وي هاروت او ماروت دې منتخب کړو دیله و انساني خواهشات ورکړه د انسان په شکل باندې خطر را کوس کړو ګرځیدل نبس یو خزوا غیبانه عاشقان شو زهره نمی وای زهره نمی پای عاشقان شو دینه مطالبه وکړه موږ ثبتکاری وکړه هغه وته چې نه دانش کېدلې مطالبه ته بار کولې رسو خبر مطالبه ته کړې وي د قتل مطالبه ته کړې و د شرک مطالبه ته کړې و او به ته مطالبه وکړه د شراب چې دا به تاسو کوی زب صالح بدکاری کوم دی چې شراب بوز کو دانو آسان دانو لګران دي خیر شراب آساني شراب یې وسکل د بزای سره بدکاری موکلو بیاي ما قتل یې موکو بوته سیدم ولګولا نو چې کله دی پوش کړهال نو بس اوزري وهله خو نشو پورته کېدلې بس پدی پزان باندې پوښو چې یار موږ له خوس الله به سزا راکړي خامخ غلطي وکړه او زهره چې کومه هغه خزو داینه ستوره جوړ شو بر اسمان تلل زهره ستوره چې دی وسوي نو دی الله اختیار کو چې د دنیا عذاب خو خدای کړه آخرت دی چې بس د آخرت عذاب نشو برداشت کولای هغه ګران ډیر دی دنیا د حکم دی پس دا برداشت کو خیر دی بابل خار کې وي د خپل زوړن دی وي دا اصل کې بنی اسرائیل خپل ځان لا غلطي نکړ ملائکه بدنام کړه پاغي باندې بدنامي ولګول دا ملائکه د شکار کړي دا بالکل غلط واقع ده هر چا چې ذکر کړي دا کار مفسر ذکر کړي غلط ده محققین مفسرین په دې باندې رد کړي دي بلکې د آیات صحیح تفسیر دار چې ملائکه راغلي دي خلکو له تعلیم ورکاو چې هر جادو دار او معجزه دار خو خلکو ته ویل ګوره چې موږ امتحان د پر راغلي ګوره کفر ونه کې مله په دې جادو عمل ونه کې دغه د پر راغلي قران دومره بیان کړی دی بس او پاتې شو دا قصه چې کوم ذکر کړی دا په یسوع جو سره غلط یو وجدار چې دا واقعیا په دې وجه غلط تا چې په دې کې را ملائک دا غيو چې انسانان دا ګناونه کوي او ګور دومره مخالفتونه ستا کوي حال دار چې د ملائکه مبارک راغلي چې د مؤمنانو لپاره استغفار غواړي رسو براش شپور د ګیاري مؤمنانو لپاره استغفار غواړي هغه څنګه اعتراضونه کوي چې ګور دا مؤمنان دومره غلطي نه کوي دویم دار چې حالت په واقع کې د سيدي وي الله او تو چې کتا سره خواهش در کو نو تاسو دا کار کوي هغه او ته چې مونږ نه کوو دا خدای الله مقابله ده څنګه د الله مقابله کوله دریم دار چې دلته را زهرا دی خوام بدکاری وکړه نه غیر څنګه ستوره جوړ ش اسمان ته لاړه دی کې څه کمال وره بل وجدار چې زهرا ستوره دا خود دی واقعا مخ کې الله پیدا کړو دا خو چې الله اسمانونو زمکه پیدا کړ فاټینګ زهرا ستوره وو زهرا سیاره چې کوم دا موجودو دا مخ کې روسه جوړ شوی نه دی او زیناکار خزینه ال تستوره جوړ دا عجیب خبره ده بل وجدار چې قران کې د ملائکه مبارک ویل لا یعصون الله ما امرهم ملائکه الله نه فرمانی نه کوي او دلته واقع کوي چې نه فرمانی وکړه د قران تکذیب پدې کې راځي دا لہذا غلط واقع ده صحیح تفسیر هغه چې بیان فیتعلمون دی وستکاو منهم على دوالنا ما يفرقون بهم اوا سوچ جدای به راو سره پای سر بین المرء ما بین سړی کې و زوجی د خجدا کې دیو تفسیر دار دسی قسم جادو به ځکاو چې هغه سړی وکړ کافر بشو چې کافر شنو خزته جدا شي کړه دوی مطلب دار داسې قسم جادو به ځکاو چې هغه باندې به خزه خاون مینس کې جدای راوستله جادوګران د دمګری هغه دمګر هغه جادوګر ډیر کامیاب دي چې خزه خاون مینس کې تعویذونه ماویزونه کوي ډیر کامیابی ځکه دا مسله ډیره پیخي کړه لاول چراشی بس تپوس بکئی دمګره به تپوس کی او مولانو می ولا ور کړه کړه مولانو مر مور کوي دا د سی مولیان نه دی ایبه سوچا می بای خدا جادو ماده به ذکر خلق به مولا لازم وای هلکه دا مولانو مت وګدای مولانو مولي بدنام وای وته جادوګر لازم یا دمګری لازم د سی وتا رابشي وس کی بني وتا څنګه راغلي خوري بس خاون میرا سوران دین خڅ چلو کو نبسي ما دغه په وکړه څه شی په وکړو چې زه ته حق کار شم نو بیا خاص کر چې کوم خزه هغه بن لري ابراشي بس وای د خاون ته د خپل خزه چې کوم د دعوت تور سپیخ کار کوي دا خزو کې دا غټ مصیبت ته دیو جن حافظ ابن حجر فتح الباری کې ذکر کړي جادو اکثر پسنانو کی ځکه هغه علم نه ذکر قرآن او تمنګ نه خو حدیث او تمنګ نه خو په دې جاخو یې مبتلا کیږي نو
نو وای پیسې دراوړي دي او پیسې مراوړي پیسې ته والی خبري مقدار پیسې ته والی وس جادو ولوي کی هغه دغه تناسته نو اکثر جادوګران چې جادو کوي اکثر تعویذګر یو کوډګر چې دا کوډي کوي خزه خاون مېس کې بس دغه خبري چې ګوري بس خزه و تناسه خواته چې ګوري یا بس سړی راغلی چې بس دار محبت تعویذ دل وکړو دغه د پاره بناسي وته وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او نو دی زر رسول کی بده جادو سره چاته الا باذن الله مگر په تاثیر د الله سره اذن الله مراد التاثیر الله به کی اثر ورزي خوريات لري اثر ورزيدل دلیل د جواز نه دی چې سړی و یار پلاني مولوی سی او پلاني دمګری مال تعویذ کړ داسې په یو دمې کارو او ته په یو دم کار کې دا دلیل د جواز نه دی زاروس ک په یو دم سړی وجلی نو ته به چې ارتام جایز دی ارشه زرا سر کوي کنه بلکې دغه لاسه کې کنزلې ته سیاست کوي کنزلې ته چاته کنزلو که څومره اثر کوي هغه کې سی و راشوت کې دا جایز دی ولې اثر خور شي کوي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون دي بيزدكاو ما يضرهم ما شيء ضرر برساو دویتا ولا ينفعهم پیدا بین رسول دویتا ولقد علموا يقينا دي پویدل لمن اشتراو خامخا چا چې غره کدا جادو چا چې واغ صدا جادو مالو فی الاخرته من خلاق نبیدر پار په اخرت کې صبرخه ولی پدې دا کافر کی کنه جادو ازدکول دا کفر دی وره ډیر خلک پدې پویږي نو خزم ځان کافر کی او دارنګه جادوګر ځان کافر کی ولا بسما شرو بي انفسهم او خامخابت دی عاشق دی خرج کړي پای سره خپل ځانونه لو کان يعلمون کچري دی پویدلې کدی پویدلې نو دا به نه اور کړي